دا په لوړو غرونو کې لرې پرته شماکټ دره ده چې تر دې مهاله ورته سړک نه و جوړ شوی. اوس ورته د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د سړک جوړېدو چارې پیل شوې. د لغمان د کلیو بیا رغونې پراختیا رئیس وایي یاد سړک د 2 کیلومترو په اوږدوالي جوړیږي چې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. دلته تقریبا آخري شمکټ چې سړک شتون نه لري، نوې احداث سړک دی، 2 کیلومتره سړک اوس عملا دلته کار شروع دی او انشاءالله د دې تقریبا 12 لکه روپۍ د دې بودیجه ده او دبلیو پی د خواته نه دا ترتیب برابر شوی دی او انکشاف دیهات ریاست د دې نظارت کوي. انشاءالله آینده ورځو کې به د دې د سړک هغه آخري ساحې ته ورسیږي، کوم مشکل چې د حل لري هغه به حل شي او آینده کې موږ کوشش کوو چې د ولس سره هغه خدمت دوی ته وکړو چې کوم خدمت د دوی ورته ضرورت لري. بل لور ته د علیشنګ ولسوال د یاد سړک د چارو له پیل خوښي وښوده او په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په هره دره او سیمه کې به ورته پروژې عملي کړي. دغه سړک تقریبا 2 کیلومتره دی چې ابتدای دغه د پیتاوي کلی نه شروع کیږي انتهای تر ویګله پورې دی. نو انشاءالله د دې په جوړېدو سره به شمکټ تقریبا 100 کلی دي، شپږو کلی دي، دغه ټول کلیوال دغه سره استفاده کوي او کلیوال ته به انشاءالله الله تعالی مشکلات حل کړي، هغه د تګ راتګ عبور او مرور اسانتیا ورته برابرېږي به د سړک جوړېدو سره انشاءالله. زموږ چې څومره وسه کېږي موږ به د ولس په خدمت یو، ځکه ولس زموږ خدمت کړی دی نو د خدمت باندې څه شی دی لازم دی چې دوی خدمت وکړو. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکو د سړک د کارونو پیلېدو له امله خوښي وښوده. مخکې دومره مشکل و چې په خرو باندې په پشا مریض به په کټ کې دلته راتلو او موټر ته به هم رسول، نو ډېر مشکلاتو سره و. اوس انشاءالله بیخي سهولت راغی دی. سړک سره موږ ته دا 2 کیلومتر چې جوړېږي تقریبا 12 لکه روپۍ بودیجه باندې، نو ډېره اسانتیا موږ ته برابر شوې. हमारा न मन न कहो انکشاف دیان न मन न कहो او انګله پورې سړک دی زرلې دوی موږ سره کومک وکړ، ډېر خوشحاله یو او 2 کیلومتره لاره دی او 12 لکه روپۍ دي. نور مشکلات دا لرو چې چک ډیبرونه مشکلات لرو، مثال اسم کم سوزي بندونه نه لرو چې کوم ځای کې بندونه یې وبه یا خوشېږي موږ نه چې بند واچوي مثال موږ ته ډېر فایده به ورسوي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د علیشنګ په ګډون د لغمان په ټولو ولسوالیو کې ګڼې پروژې پلي شوې دي.